دی پښتون چې دی نو 15 مړی وکړل او د هغه نه پس چې دی نو ډي پي او صاحب چې کله راغی نو دې سره غاړې میلاو کړه او دې له شاباشي ورکړو. دې پښتون څه کارنامه کړې ده نو ویډیو راسره ضرور وګورئ ملګرو. دا پښتون چې تاسو ته ښکاري ملګرو د شپې 2 بجې دي او د دې ښځې چې د ماشومانو بیماره شوه نو دې چې دی نو هسپتال ته وړه. دې غاړې راویسته او خپله ښځه ور وخجوله او دوی هسپتال ته تلل چې په روډ کې وله چې دی نو مخې له ډاکوان نه او ډاکوان چې دی غاړې ودراوه. دی ته کله راکوز کړو ملګرو. دی ورته ویل که نه دی ورته منت کاوه چې زما ښځه بیماره ده. دې څه تقریبا 1,40,000 روپۍ وې نو هغه یې هم واخیستې. دی ورته منت کاوه چې زما ښځه بیماره ده هسپتال ته بوځمه. د هغه نه پس چې دی نو هغوی ته موبایل هم واخیسته ورس یې واخیستل. چې کله دوی هسپتال ته ورسېدلو که نه هسپتال ته خپله ښځه چې دی نو هغه اډمیټ کړه. د هغه نه پس چې دی نو څه نیمه ګنټه 1 ګنټه پس چې دی نو هغه ډاکټر راغله او دې ته وویل که نه اوس چې ستا ماشوم وشو خو ښځه دې د دنیا نه لاړه او د بده مرغه ستا د ماشوم چې دی نو دا هم د دنیا نه لاړو ځکه چې تا دا ښځه چې دی نو دا تا نیمه ګنټه مخکې راوړ نو الله پاک به بچ کړ. د هغه نه پس چې دی نو دا پښتون ولګېد او سیده چې دی نو راغی خپل ملګري ته رینګ وکړو چې ماله ته ټوپک راکړه او د هغه نه پس چې دی نو موټرسایکل دې راکړه. نو چې کله هغه ټوپک او موټرسایکل راواخیستو موټرسایکل له روان دی ټوپک ورسره دی که نه ملګری ورته وایي چې زه څه هم ځم خو دا ورته څه ونه وایي. د هغه نه پس چې دی نو دا هغه ځګي ته راشي چې په کوم ځګي کې چې دی چې دی نو ډاکوانو ته پیسې اخیستي په کوم ځای کې چې ډاکوانو ته موبایل اخیستی نو دا هغه ځګي ته راشي چې شپږ ډاکوان یې ملګرو نو دا بیسته کې په ټوپک باندې وولي تقریبا چې دی نو 15 ډاکوان ته وولي او هغه یو ډاکو پسې چې دی نو بیا منډه ووایي او هغه ته وتښتي. د هغه نه پس چې دی ملګرو دا چې دی نو هسپتال ته راشي او چې کله دا هسپتال ته راشي نو خپل هغه ماشوم زوی هم راواخلي او خپله ښځه چې دی نو هغه راوړي کور ته. چې کله د هغه جنازه وشي که نه دا اوس په کور کې دی په انتظار باندې دی چې اوس به کله ډي پي او صاحب راځي چې موږ به ګرفتارۍ کله به پولیس راځي. چې کله ډي پي او صاحب راغی که نه ملګرو او دی چې دی نو تاڼې ته وغوښتو تاڼې ته بوتو چې کله تاڼې ته بوتو نو دی هلته شاباشي ورکړو. دی چې ورته خپله قصه بیان کړه چې دې څه قصه راسره راغلې وه نو هغه له شاباشي ورکړو چې دا د نرتوب کار کړی دی مکمل طور باندې هغه چې دی نو ګرفتار یې نه کړو. جي دې پښتون دا کارنامه کړې وه که نه چې دې چې کومه ښځه وه نو هغه د شپې وړه او د هغه سره چې کومه ډاکوانو نو دې ویشتلو. د هغه نه پس چې دی نو دې غوسه شوی و ډېر زیات ځکه چې هغه چې کومه ښځه وه هغه بیماره وه او ډاکوانو ترې ټولې پیسې واخیستلې او هغه ښځه چې دی نو هغه لیټ شو. د هغه نه پس چې هغه د دنیا نه لاړه نو پښتون ورسره یو داسې کارنامه وکړه نو ډي پي او ته سلام پکار دی ځکه چې هغه یو داسې کارنامه ورسره هغه د پښتون وکړه نو هغه ورسره نو شاباشي وله ورکړو. جي ډېره عبرتناکه واقعه زموږ دپاره پکې هم ډېر زیات عبرت دی. د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې د پښتون یوه غټه کارنامه ده ځکه چې پښتون چېرته کارنامې شوي دي نو ماشاءالله هغه پښتون کړي دي. نو دې پښتون مبارک یو ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ ځکه چې یو ډېر ښه غوندې کار یې کړی دی. نو موږ ټول له پکار ده چې دا ویډیو شیر کړو د نورو پښتنو سره ځکه چې یو پښتون دی شاباشي وله پکار دی ضرور.